څه شوی دا زه سکول ته تلم او علمجیب ګاډی ودرېد، ما ته ماته ماشومې چېرته ځې؟ ما ورته سکول ته ځم. وایي راوښتې ده په دې بایپاس ته راتلې سپي دي ته. نو څنګه زه د هغې څخه ګاډي ته وختم، نو هغې زه خپلې دیرې ته بوتلم چې دیرې ته یې بوتلم. علمجیب زما نه کپړې مې ویستې، خپل یې هم ویستې او ما ورته ویل چې دا څه کوې؟ ما ورته چغې مه وهلې. راته یې ویل چې چغې مه وهه، زما نه خلک خبرې ګاونډیان مې خلک راباندې خبر کړو. نو ما ورته ویل چې زه به چغې نه وهم. ویل تا ته په ما څه کې، زه خو سکول ته ځم ناوخته دی. زما مور پلار به څه وایي چې جینۍ چېرته تلله؟ نو زما سره دا غلط کار وکړو. هغه مې راته شا کې را پکې خلاص کړو او په مخه کې چې راباندې دی نو وه کوهي نه راباندې راماته شوه او علمجیب کپړې مې پسکات وې او زما پسکات وې او د علمجیب داسې نشان دی چې په دې دا مخکې دا کپړې خپلې ویستې وې، په دې د بونې یاسته دي تور تور سپین سپین او په دې ملا او په دې سړې کچې کچې دانې دي او دغه دی. زما سره انصاف وشي، ما خپل حل وویلو. داسې خبره وه چې ما ته ویل چې ته زما ښه دی، زه به دې علم او ما یې نمبر راکړو چې ته به بیا سره راتې، زه به ستاسو تعلق ساتم او زه به ته به علم. نو چې زه به ورله بیا هم تلم او ما دې ته بیا وویل چې په ما پسې رشته راولېږه. نو دې ما ته ویله چې دلته شاک وي. زه دې ما په یونیورسټۍ کې سبق ویلی، ما په قرآن د جینۍ ته لاس ښودی دی، زه به هغه علم. چې که هغه ونه شوه نو 50 کالو که یم ته نو زه به هم ته علم. نو زه ویم نه چې زه دې د بل ته واده نه شم. علمګیر زما څوکه وکړه، ما خپل حل بیان کړ.